سلامونه ونکي هیلې حامد ستانک زه یم راځم نن په دې ویډیو کې په دې درته غږیږم چې څنګه کولی شو له اومیګا پرو اکاونټ څخه بایننس ته پیسې ولیږو یا ویډرا کړو. هغه پیسې چې موږ سره په ای والټ کې د باینري سیسټم څخه موږ ته راکړل شوي. نو له هر څه نه مخکې باید موږ فورکس باندې کلیک کړو، خپل اکاونټ ته داخل شو. کله چې خپل اکاونټ ته داخل شو نو موږ باید له هر څه نه مخکې ای والټ چک کړو چې موږ سره په ای والټ کې پیسې شته که نشته. نو خپل ای والټ اول باید چک کړو. راځو خپل ای والټ ګورو. که موږ راغلو خپل ای والټ ته، ای والټ کې موږ سره $214 او 1.80 سنټه ده. کله چې خپل ای والټ چک کړو پیسې وي را سره، هغه نه وروسته په دا 3 لاینو کلیک کوو او پروفایل ته ځو او ویو مای پروفایل باندې کلیک کوو. دلته ځکه راځو چې دلته باید موږ له هر څه نه مخکې خپل بیټکوین ادرس دلته ورکړو. بایننس ته لاړ شو، له هغه ځای د بیټکوین ادرس کاپي کړو او د بیټکوین ادرس مخې ته دا پیسټ کړو او سیو یې کړو. کله چې دا عملیه موږ وکړله، له هغه نه وروسته ټرانزیکشن ته راځو او ویډرال ریکویسټ باندې کلیک کوو. نو موږ ته به دغه صفحه خلاصي. دلته لیکلي دي کومه غوښتنه چې موږ له اومیګا پرو څخه کوو چې دا پیسې موږ بایننس ته ولیږي د موږ د ای والټ. که دا غوښتنه موږ د دوشنبې نه تر چهارشنبې د دغو ورځو په منځ کې وکړو نو پیسې به موږ ته له جمعې نه تر یکشنبې پورې ورسیږي. مطلب یا به د جمعې په ورځ یا د هفتې یا د یکشنبې په ورځ د موږ بایننس ته ورسیږي. او که چیرته دغه غوښتنه موږ د پنجشنبې نه تر یکشنبې پورې وکړو د دغو ورځو په منځ کې، نو دا پیسې به موږ ته راتلونکې هفته کې رسیږي. او کمه ویډرا یا کمه غوښتنه باید $50 وي، له دې څخه کم ویډرا کیږي نه. نو له دې نه لاندې راځو ویډرال والټ ښیي چې مطلب له کوم والټ څخه موږ پیسې لیږو. ای والټ ته اویلیبل بیلنس چې ده د موږ $214 او 1.80 سنټه ده په ای والټ کې. ویډرال اماونټ کې به موږ هغه اندازه ورته لیکو چې کومه اندازه موږ غواړو ویډرا کړو یا بایننس ته ولیږو. زه غواړم $214 ولیږم. $214 مې دلته ولیکله. د ویډرال فی باندې چې کلیک وکړې د خانه کې تا ته فیس ښیي چې مطلب څومره فیس به بایننس کټ کړي. دغه فیس چې کټ کېږي د اومیګا پرو نه کټ کړي، دا هغه کوم ایکسچینج یا والټ ته چې لیږي هغه یې کټ کړي. موږ یې بایننس ته لیږو، دا بایننس کټ کړي. نو دا $214 نه به 10.80 سنټه کټ کېږي دا فیس ته. او ریسیوبل اماونټ چې ده $215 او 2 سنټه به زموږ بایننس ته ورسیږي. دا کومه تادیه یا کومه لیږنه چې ده په بیټکوین باندې کیږي، یو زی ټي باندې نه کیږي یا بل چې باندې خالي بیټکوین ده. او بی ټي سی اډرس ده او لاندې خانه کې به موږ خپل د ټرانزیکشن پاسورډ ورکړو. هغه پاسورډ چې کله موږ اومیګا پرو جوړو نو د شرکت له طرفه موږ ته یو ایمیل راځي. په ایمیل کې یوزر نیم، پاسورډ او ټرانزیکشن پاسورډ دی. نو هغه ټرانزیکشن پاسورډ دغلته په کار کیږي چې کله موږ ټرانزیکشن کوو. نو زه خپل ایمیل ته ځم او له هغه ځای څخه د هغه را اخلم او دلته یې پیسټ کوم. تر هغو دا ویډیو به پیوز کړو. موږ خپل ټرانزیکشن پاسورډ کاپي کړو، را موږ دلته پیسټ کړو او سبمیټ باندې کلیک کوو. نو سبمیټ باندې چې موږ کلیک وکړو نو موږ ته به یو او ټي پي کوډ راسي. او ټي پي کوډ نو مطلب هغه کوډ ده چې یو ځل استعمالیږي. زما خپل ایمیل ته او له هغه څخه هغه او ټي پي کوډ راخلم او دلته پیسټ کوم. او ټي پي کوډ مې راواخیست، کاپي کوم او زما دلته دې خانه کې ون ټایم پاسورډ ده، کلیک او سبمیټ وه. چې کله دې سبمیټ وو نو تا دغه ویډرا ریکویسټ به اومیګا پرو ته لاړ سي او هغه به انشاءالله له جمعې نه تر یکشنبې په دغو ورځو کې د تا بایننس ته ورسي. لاړ سه خپل ډیشبورډ ته
دلته ګورو چې آیا زموږ له ای والټ څخه کومې پیسې چې موږ غوښتلې بایننس ته ولیږو هغه ترې ماینس شوي که نه. نو زموږ ویډرا وشوله، نټفلکس لوده، لږ انتظار کوو. ښه راځو ګورو، دا زموږ له ای والټ څخه $214 لاړل. دا ودې څنګه کولی شو چې له اومیګا پرو څخه د ای والټ څخه بایننس ته پیسې واړو. نو هیله ده چې پوه شوي او مطلب هم ترې اخیستي او د راتلونکي ویډیوګانو لپاره انتظار اوسئ. انشاءالله نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې به تاسو سره شریکوو. مننه.